لور چې دی نو په خپله خوښه د یو کس سره واده وکړو خو چې کله عدالت ته لاړ نو په عدالت کې د خپل پلار خلاف چې دی نو بیان ورکړو چې کله د خپل پلار خلاف بیان ورکړو نو پلار له په هغه ټیم کې د زړه دوره راغله او مکمل طور باندې د دنیا نه رخصت شو. یار ویډیو راسره مکمل وګورئ زموږ دپاره پکې ډېر ښکلی عبرت دی چې څومره کسان مې ویډیو ګورئ د نورو ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ. ملګرو داسې وه که نه چې جینۍ چې ده نو د یو هلک سره وتښتېدله چې کله د هغه سره وتښتېده نو پلار دا خیال وکړه چې دا چا تښتولې ده او هغه چې دی نو کمپلین وکړو رپورټ یې وکړو لاړه تانې ته او چې کله یې رپورټ وکړو نو پولیس ولګېد که نه انویسټیګیشن یې شروع کړو دغه جینۍ او دغه هلک یې چې دی نو ونیول. دی چې کله عدالت ته راوستلو دغه عدالت کې دې جینۍ دا بیان ورکړو چې زما دا پلار چې دی نو دا دروغ وایي ما په خپله خوښه باندې چې دی نو د دې هلک سره تللی یم زه نه یم تښتول زه په خپله خوښه چې دی نو د دې سره تللی یم او ما ورسره واده کړی دی. نو پلار له چې دی نو په هغه ټیم کې هټ اټیک چې دی نو راغی او مکمل طور باندې د دنیا نه رخصت شو. د وکیل صاحب خبره ده که نه او وکیل صاحب وایي که نه چې دغې د جینۍ د پلار له چې دی نو په یو څو سکنډه کې ساه وخوتو او مکمل طور باندې د دنیا نه رخصت شو. نن سبا که تاسو سوچ وکئ که نه جینۍ او هلک چې وتښتي هغه په دې باندې فخر کوي چې موږ یو ښه کار وکړو خو دا سوچ نه کوي چې دې مور پلار ته به څومره تکلیف رسي او هغوی چې دی نو زندګي مکمل طور باندې ختمه شي. که تاسو سوچ وکئ که نه د دې جینۍ چې دی نو پلار راغټه کړې ده پلار وله مزدوري کړې ده مور پلار وله څومره سختې پیدېرې کړي دي د هغه باوجود چې دی نو هغه راځي او د بل هلک سره تښتي او بیا د خپل پلار خلاف بیان ورکوي چې زما پلار چې دی نو دا دروغ وایي او زه چې دی نو دې نه یم تښتول او زما دا پلار دروغ وایي. نو پلار له په هغه ټیم کې د دنیا نه رخصتېږي. ډېر د افسوس مقام دی چېرته هم داسې نه دي پکار. نن سبا نوجوانان وایي چې دا یو ښه کار دی چې یو هلک او یو جینۍ یو بل خوښ وي هغه کورټ ته لاړ شي او په کورټ کې کورټ میرج وکړي. خو زه دې بلکل خلاف یم که نه په اسلامي طریقه دی چې دی نو دوی نکاح کوي دوی له چېرته هم نه دي پکار که نه چې دوی لاړ شي او په کورټ کې میرج وکړي ځکه چې مور پلار یې خفه وي د جینۍ چې دی نو هغه په مور پلار په کور باندې بنده شي دا بلکل نه دی چې زه د دې بلکل خلاف یم. په اسلامي طریقه د نکاح خلک کوي بلکل چې د دې قصو میسو نه دي واوړي دا ډېرې فاضل قصې دي دا د ژوند او د مینې محبت په دې کې هېڅ هم نشته چې یو جینۍ او هلک وتښتېدل هغه چې هغه په کردار باندې خلک دی نو هغه کردار ته خلک غلط وایي چې دا بد کرداره دي دا غلط خلک دی بیا ورته خلک غلط وایي جینۍ ته هم غلط وایي او هلک ته هم غلط وایي. نو زمونږ ټول له پکار ده که نه چې په اسلامي طریقه باندې نکاح وکړو له اکثر زمونږ نوجوانان وایي که نه چې دا یو ښه کار دی چې کورټ میرج راغلی دی او زما یو جینۍ خوښه ده او د هغه سره مې عشق دی او هغه به چې دی نو زه به لاړ شم او په کورټ کې به میرج وکړم واپس به راشم خپله زندګي به تېرومه. او دا سوچ دې ونه کړه چې دغه دې جینۍ زندګي تا مکمل طور باندې تباه او برباد کړه دغه جینۍ چې ده نو تا په خپل مور پلار باندې بنده کړه دا به د مور پلار چې ده نو مکمل طور باندې بد شي بیا به چې د هغو کره نشي تللی. نن سبا نوجوانانو قصې زه واورم زه په خپله هم حیران شم که نه چې آیا دا څه قصې روانې دي که نه چې تاسو سوچ هم نشئ کولی. د بل عزت ته څوک د سره عزت نه وایي که نه چې په خپله د خپل عزت خیال ساتئ چېرته هم چې دی نو خپل بل سړی چې دی نو د خپل په خپله د خپل عزتونو خیال ساتئ چېرته هم چې دی نو په چا باندې اعتبار مه کوئ په دنیا کې په چا اعتبار مه کوئ که نه دې سیټ ته وګورئ لور چې پلار خلاف بیان ورکوي که نه نو تاسو به د بل چا نه ګیله وکئ که نه ځکه چې دغه پلار چې دی د خپل لور د ښې دپاره لګیا دی چې دا یو ښه هلک له ورکړلی شي په صحیح طریقه باندې نکاح شوي وي او بلکې لور داسې نه غوښتله چې زما کوم هلک خوښ دی که زه په هره طریقه یم خو چې زه وتښتم خو چې زما چې دغه هلک زه واخلم خو داسې چېرته هم سوچ مه کوئ که نه چې داسې په کورټ میرج او داسې د تښتېدو میرج او دا بلکل ټیک نه وي. په اسلامي طریقه نکاح پکار وي او داسې چېرته هم نه وي پکار. په دې باره کې څه وایي ښه کمنټ به ضرور وکړئ او د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.